سلامونه ملګرو، زه هیله کوم چې تاسو ټول به روغ جوړ او د عزت په جامو کې به خوندي وي. ملګرو، نن مې یوه نوې موضوع راوړې ده. د نن موضوع ده نفسیاتي ناروغو وجوهات او د هغې مخنیوي څنګه امکانات لري چې موږ د ناروغو مخنیوي وکړو. چونکې دا نن موضوع دا اوږده ده، نو دا نیمه خبرې به په دې ویډیو کې کور کوو او نیمه خبرې به په بله ویډیو کې، نو تاسو ضرور دواړه ویډیو وګورئ. د شروع کولو نه مخکې زه یو وضاحت کول غواړم. هغه دا چې زما د ویډیوز چې کم دي، زما چې کم دا خبرې دي، دا د سایکاټریسټ یا سایکالوجیسټ دپاره کتیا نه دي. دغه زه عام ساده پښتون په پښتو ژبه کې په غټو کیسو باندې پوهوم. نو دا داسې نه چې یو څوک یې لیکچرز دپاره، کلاس دپاره، هغې دپاره دا شیزونه کوټ کوي، داسې دی نه کوي. اوس راځو خپله موضوع ته. د نفسیاتي ناروغو که څه هم یو خاصه وجه نه ده معلومه، خو تحقیق او ریسرچ وایي چې د دې مختلف وجوهات دي او دا مختلف وجوهات یو بل باندې اثر کوي او د هغې په نتیجه کې نفسیاتي ناروغي پیدا کیږي. دا وجوهات بیخي ډیر زیات دي، خو زه به هغه وجوهاتو باندې ډیر زور ورکوم او هغه ته به وخت ورکوم چې کوم زمونږ په معاشره کې زیات هم دي او په کومو باندې چې مونږ په اسانه سره کار کولی شو او د دې ناروغو مخنیوی کولی شو. نو تر ټولو اول دغه وجوهاتو کې مونږ وایو چې موروثي بعضې مادې یا جینز دا ډیر مهم رول لوبوي. د مور پلار نیا نیکه ځنې داسې موروثي مادې مونږ ته میلاو شي چې هغه انسان دې مرضونو جوړولو ته نږدې کړي. چونکې دا جینز یا دې حواله باندې زمونږ په معاشره کې یا هیڅ شعور نشته دی، نو دا امکان نه لري چې یا جنیټک لیول باندې مونږ د دې مخنیوي وکړو. نو دغه فیکټر زه په ځای پرېږدم مخ ته ځم. جنیټکس نه بعد دویم چې کوم ډیر مهم فیکټر دی، هغه مونږ وایو چې ماشومتوب دا وخت، دا وایي چې ډیر کریټیکل پیریډ دی. تحقیق وایي چې کوم ماشومتوب خنی هغه په مسلو کې وي، په لانجو کې وي، نو هغه امکان ډیر لري چې مخکې دوی نفسیاتي ناروغي د نورو په نسبت دوی یې زیات جوړ کړي. دغه څه سختي کې دي شي د ماشومتوب، دغه وهل ټکول شول، د مور او پلار مینه محبت نه ورکول شول، صحیح وخت نه ورکول ماشومانو ته، دغه رنګې سوشل میډیا یا موبایل لیپټاپ غلط استعمال شو. همدغه رنګې زمونږ په معاشره کې نن ماشومانو سره زیاتې هغه که جسمانی وي او که جنسي وي، دا شی ډېر زیات شوی دی. نو دغه ټول سختی او سخت حالات دا ماشومان دې ته بیا نږدې کړي چې په مستقبل کې دوی نفسیاتي ناروغي جوړي. نو څنګه امکان لري چې مونږ په دې باندې کار وکړو او مخ ته زمونږ ماشومان د نفسیاتي ناروغو نه بچ پاتې شي؟ نو په دې حواله لنډې خبرې درله کوم. ملګرو، تر ټولو نه اول ضروري خبره دا ده چې پکار ده چې مونږ د خپلو ماشومانو سره د ظلم، زیاتې، وهلو، ټکولو د دې نه ډډه وکړو. د دې دا معنی نه ده چې ماشومان دې هر څه کوي او مونږ یې آزاد پرېږدو، بلکې په نرمۍ سره، په خوږه باندې، په طریقه باندې دوی په هغه کیسه باندې پوهوو او که چېرته بیخي هم نه مني، نو سختۍ سره په الفاظو باندې د هغې کار نه یې منع کړئ او بیا هغه کار ته یې په یوه صورت باندې مه پرېږدئ. هغه که بیا دوی هغې دپاره ډېر وجاړي، ډېر احتجاج وکړي، خو هغه غلط کار چې یو ځل تاسو دا اشاره ورکړئ چې دا غلط کار دی او دا نه دی کول، بیا به هغې کې ریلیکسیشن دوی ته نه ورکوئ. همدغه رنګې سکولونو کې استادانو ته پکار دي چې هغه هم په دې باندې عمل وکړي او ماشومان د وهلو ټکولو نه بچ وساتي. د دې نه علاوه مور او پلار له پکار دي چې خپلو ماشومانو له وخت ورکړي. وخت دا معنا نه ده چې دوی د ماشومانو سره ناست وي، نور که دوی ټي وي ګوري، که موبایل ګوري، که څه کتابونه وایي،
قطعا دا معنی نه دا وخت معنا دا چې کم وخت دوی ماشومانو ته ورکوي په دې دوران کې به موبایل او نور ټلویزیون یا بل شی دا قتل متل به نه کوي، ماشومانو سره به لوبې کوي، هغو سره به خبرې کیسې او دوی به مشغولوي په دې وخت کې. دې ته تحقیق وایي، ساينس وایي چې دا کوالټي وخت دی او دا بجای د هغه وخت نه چې ته ډیر وخت ورکوي خو ماشومانو سره انګیج نه وي، هغې نه زیات لږ وخت خو چې ماشومانو سره انګیج وي هغه ډیر افیکټیو. د دې سره سره پکار ده چې مونږ خپل ماشومان د خپل ځان سره ملګري کو، دوی ته مونږ د زړه ورکو چې دوی خپل کیسې خبرې خپل احساسات مونږ سره په اسانه شریکولی شي. دوی نه بیا کچرته داسې څه غلطي کیږي نو یو خدا چې په وخت به مونږ ته پته لګي، او کچرته یو غلطي و هم کی نو بیا به هم دوی کې دومره همت وي چې هغه غلطي نه په وخت مور او پلار هغه خبر کی او هغه بیا ممکن مخنیوي وکي. خو داسې هم نه چې ماشوم یو غلطي وکي او بیا تا ووایي او بیا کوتک پسې راوالی او کوتک پې مات کې، دې سره کار نور هم رانیږي خکیږي نه. نو ماشوم ته معنا دا چې ته دا زړورتیا ورکړي چې که ته یو غلطي وکړې او بیا ما ته ووایې نو خیر دې زه به هر څه سم کړم، ټیک به یې کړم او تا ته دې په دې هم شاباسي وي چې تا زه په وخت خبر کړم. د دې سره سره په خپلو ماشومانو باندې د نن سبا وخت کې کلک نظر ساتل دا ډېر سخت ضروري دي. نن سبا ماشومانو سره جسمانی زیاتې تر دې پورې چې ماشومان هغه تختول شي، هغه ورکول شي، هغې سره جسمانی او جنسي تیرې زیاتې کیږي. نو چې نظر موی په نو بیا به د دې نه دوی ژغورلی وي، محفوظه به وي. بل جسمانی او جنسي ظلم زیاتې دا کله وار داسې وشي چې ماشومان د یرې نه مور او پلار ته په خپله ویلی نشي. نو که زمونږ نظر په خپلو ماشومانو باندې نو بیا مونږ ته به په وخت پته لګي او د هغې مخنیوی به مونږ ته اساني. دې سره سره نور هم ماشومان که داسې څه غلط کار بل یو داسې تاواني شي ته لاس اچوي نو هغې هم په وخت باندې روکتام ممکن وي. د دې سره سره دا هم ضروری دی چې موبایل، ټلویزیون، د کمپیوټر د دې شیزونو د ضرورت نه انکار نشته، د دوی اهمیت نه انکار نشته، خو د دې استعمال ډیر کنټرول پکار دی. په 24 غنټې کې یو مخصوص وخت ورله پکار دی چې غنټه دا 2 غنټې دی، دا مخصوص وخت په دې ټایم کې به استعمالوي، د دې نه اضافي زیات نه. او په موبایل، په ټلویزیون، په کمپیوټر باندې دا ماشومان چې څه هم ګوري پکار ده چې مور او پلار د هغې نه خبرې وي او په هغې نظر وي. ملګرو دغه ویډیو رانه اوږده شوه نو دا په دې ځای باندې ختمومه. نوره مزید چې کومه ده دویمه ویډیو ته په انتظار اوسئ، په هغې کې چې کوم الکان را لوی شي یا مونږ اډلټس ورته وایو هغو کې کم فیکټرز دي او په هغو باندې څنګه کار کولی شو هغه په خپله ویډیو کې تاسو سره زه شریکوم. نو ضرور هغه هم وګورئ او دا ویډیو هم زه هیله کوم چې تاسو یې نورو پښتنو سره شریکه کړئ چې څو زیاتو خلکو ته ورسیږي. مننه.